جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش بنیادي ټکي راوړي دي. په دې ټکو سره به ستاسو په انګلیش کې ډېر روانوالی پیدا شي. خو زه به له تاسو نه دا امید کوم، دا خیله به کوم چې تاسو به دا کلاس را سره تر اخره پورې ګورئ. که تاسو چېرې خپل انګلیش ښه کېدل غواړئ، ښه کول غواړئ، نو وکړئ چې دا کلاس تر اخره پورې وګورئ. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. ګورئ د کلاس اولنی ټکی به زه ووایم می. د می مطلب دی ما. give it to me. د دې به تاسو ته زه مثالونه هم در کوم. تاسو به په دې باندې هله پوهیږئ چې کله زه د ټکي مثال درکم. د give it to me مطلب دی دا مالا راکه، دا مالا راکا. give it to me، دا مالا راکا. د می مطلب څه شه؟ ما. او بیا دې سره بل ټکی دی مای. د مای مطلب دی زما. ګورئ د دې استعمال ته this is my YouTube channel. this is my YouTube channel. دا زما د YouTube چینل دی. صحیح ده. this is my YouTube channel. دا زما د YouTube چینل دی. بیا بل ټکی چې مخکې کوم دی هغه دی هم. د هم مطلب دی هغه. give it to him. دا هغه له ورکه. give it to him. دا هغه له ورکه. بیا دی us. us مونږ. give it to us. give it to us. دا مونږ له راکه. give it to us. دا مونږ له راکه. بیا د هر. د هر مطلب دی د هغې. صحیح ده. د فیمیل دپاره راځي. this is her phone. دا د هغې موبایل دی. this is her phone. دا د هغې موبایل دی. our زمونږه. this is our new class. this is our new class. دا زمونږ نوی کلاس یعنی نوی درس دی. this is our new class. دا زمونږ نوی درس دی. بیا د its. د its مطلب دی دا. its color is pink. its color is pink. دا رنگ ګلابي دی. مونږ وایو کنه چې دا رنگ تور دی، دا سور دی، دا ګلابي دی. نو که تاسو وایئ چې دا رنگ ګلابي دی نو ویلی شئ its color is pink. دا رنگ ګلابي دی. بیا مخکې ټکی دی dear. dear د هغوی. dear د هغوی. their house is beautiful. their house is beautiful. د هغوی کور ډیر ښکلی دی. یعنی د هغوی کور ښکلی دی. their house is beautiful. د هغوی کور ډیر ښکلی دی. بیا دی there. د there مطلب دی هلته. there is my house. there is my house. هلته زما کور دی. there is my house. هلته زما کور دی. بیا د انګلیش اولنی ټکی چې کوم دی a. د a مطلب دی یو او دې سره ان هم دی. د ان هم یو مطلب راځي. د دې تاسو ته زه مثالونه در کوم. دا به مونږه د a او د ان استعمال کوو د جملې په مناسبت سره. صحیح ده. this is a beautiful house. this is a beautiful house. دا یو ښکلی کور دی. صحیح ده. تاسو ویلی شئ چې دا یو ښکلی کور دی نو د دې انګلیش داسې ویلی شئ this is a beautiful house. دا یو ښکلی کور دی. او بیا که تاسو د ان استعمال کوئ نو دې ته ګورئ he is an honest person. he is an honest person.
هغه یو ایمانداره کس دی. هغه یو ایمانداره کس دی. نو په ای او ان کې دغه فرق دی. د دواړو مطلب او معنا یو شان ده. بیا موږ سره مخکې ټکی دی فار. د فار مطلب دی پاره. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. This gift is for you. This gift is for you. دا تحفه ستا دپاره ده. دا تحفه ستا دپاره ده. This gift is for you. دا تحفه ستا دپاره ده. بیا د بل مخکې ټکی چې کوم دی فرام. د فرام مطلب دی له. I bought it from a shop. I bought it from a shop. دا ما له دوکان نه اخیستی دی. دغه له چې کوم دی د دې دپاره تاسو ویلی شئ فرام. I bought it from a shop. دا ما له دوکان نه اخیستی دی. بیا مخکې ټکي ته تاسو وګورئ ان. ان وایي دننه ته. صحیح ده. I am in the room. I am in the room. زه په کوټه کې دننه یم. I am in the room. زه په کوټه کې یم یا زه په کوټه کې دننه یم. بیا بل ټکی دی with. د with مطلب دی سره. He is with me. He is with me. هغه ما سره دی. He is with me. هغه ما سره دی. it باندې په یو سیز باندې په یو سیز د پاسه. The class starts at 7 p.m. The class starts at 7 p.m. درس په 9 بجې باندې شروع دی. The class starts at 7 p.m. درس په 9 بجې باندې شروع دی. بیا دی on. on په. I am busy on Sunday. I am busy on Sunday. زه د اتوار په ورځ مصروف یم. صحیح ده. دغه په دپاره تاسو آن استعمالولی شئ. I am busy on Sunday. زه د اتوار په ورځ مصروف یم. بیا دی آف. آف وایي بند. صحیح ده. بند. switch off the light. switch off the light. بلب بند کا. switch off the light. بلب بند کا. بیا مخکې ټکي ته تاسو وګورئ is. د is مطلب دی دی. he is a teacher. هغه یو استاد دی. he is a teacher. هغه یو استاد دی. بیا مخکې ټکی چې کوم دی تاسو یې وینئ ام. am. am یم. د دې مطلب دی یم. I am a student. I am a student. زه یو طالب علم یم. زه یو طالب علم یم. I am a student. زه یو طالب علم یم. بیا دی are. are دی. صحیح ده. د are مطلب دی دی. ګورئ دې ته. they are busy. they are busy. هغوی مصروف دي. they are busy. هغوی مصروف دي. was. د was مطلب دی او. د تیر وخت دپاره که نه. په تیر وخت کې مونږ وایو که نه چې دا داسې او. ګورئ زه تاسو ته مثال د دې درکمه. he was a businessman. he was a businessman. هغه یو کاروباري او. یعنی هغه کاروبار کو. هغه کاروباري و. he was a businessman. هغه یو کاروباري او. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی ور. واز مونږه د یو تن دپاره استعمالولی شو او کله چې د یو نه زیات شي نو د هغې دپاره به مونږه د ور استعمال کوو. د دې مطلب کوم دی او. they were all busy. they were all busy. هغوی ټول مصروف او. they were all busy. هغوی ټول مصروف او.
بیا مخکې ټکي ته تاسو وګورئ ډیډ. د ډیډ مطلب دی کړی. ما دا کار کړی. دغه کړي ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ډیډ. د تیر وخت لپاره دا هم استعمالیږي. ګورئ he did a good work. he did a good work. هغه ډیر ښه کار کړی. he did a good work. هغه ډیر ښه کار کړی. بیا مخکې ټکي ته تاسو وګورئ ویل. د ویل مطلب دی بعد. I will talk to you later. I will talk to you later. زه به تا سره وروستو خبرې کوم. زه به تا سره وروستو خبرې کوم. نو د ویل مطلب دلته څه راغلی؟ زه به. دا به چې کوم دی دا ویل د دې دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ویل. I will talk to you later. زه به تا سره وروستو خبرې کوم. بیا دی have. د have مطلب دی دی. I have a mobile. ما سره یو موبایل دی. I have a mobile. ما سره یو موبایل دی. او بیا د دې سره بل ټکی چې کوم دی has. د has مطلب هم دی دی. خو دا به مونږه د فیمیل دپاره استعمالو. ګورئ د دې استعمال ته تاسو ګورئ. she has a good car. دلته مونږه she ولګوله فیمیل هم ولګوو. نو دلته کې has مخکې راځي ځکه مونږه she ولګوو. she has a good car. هغې سره یو ښه ګاډی دی. she has a good car. هغې سره یو ښه ګاډی دی. بیا دې پسې بل ټکی چې کوم دی had. had هم د تیر وخت دپاره راځي. دا به مونږ د هغه کار دپاره استعمالوو چې کوم کار شوی وي یعنې ختم شوی وي. کار فینش شوی وي نو د هغې دپاره به مونږه had استعمالوو. ګورئ د دې استعمال ته. They had a house in Peshawar. They had a house in Peshawar. په پیښور کې د هغوی کور او یعنی د هغوی مخکې کور او اوس نشته دی. نو دا ختم شوی دی. دا خبره ختمه شوې ده. نو دلته کې به مونږه د had استعمال کوو. They had a house in Peshawar. په پیښور کې د هغوی کور او. بیا مونږ سره مخکې ټکی چې کوم دی should. پکار دی یعنی تا له داسې پکار دی. ما له داسې پکار دی. هغه له داسې پکار. نو د دې دپاره به مونږه د should استعمال کوو. You should respect your elders. You should respect your elders. یعنی تا له د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی. صحیح ده؟ پکار دی. You should respect your elders. تا له د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی. بیا دې سره بل مخکې ټکی چې کوم دی can. د can مطلب دی کولی شي. یعنی هغه دا کار کولی شي. زه دا کار کولی شم. د دې دپاره به مونږه په انګلیش کې وایو can. You can learn English well. You can learn English well. ته ښه انګلیش زده کولی شي. صحیح ده. ته ښه انګلیش زده کولی شي. که تا چېرې محنت وکړو نو ته ښه انګلیش زده کولی شي. You can learn English well. ته ښه انګلیش زده کولی شي. بیا ورپسې بل ټکی دی must. د must مطلب دی ضروري. ګورئ د دې استعمال ته. You must follow my channel. You must follow my channel. تا له ضرور زما چینل فالو کول پکار دی. که ته انګلیش زده کول غواړئ نو تا له ضروري دی چې زما چینل فالو کړي. You must follow my channel. تا له ضرور زما چینل فالو کول پکار دی. بیا بل ټکی دی far. پاره. زما په خیال چې دا ټکی مونږ سره په دې کلاس کې تیر هم شو خو بیا هم راغلی. بیا به یې تاسو ته هم استعمال کما. This is for you. دا ستا دپاره دی. This is for you. دا ستا دپاره دی. بیا بل ټکی تاسو وګورئ end. د end مطلب دی او. ګورئ me and you. زه او ته. دغه او دپاره مونږه او په پښتو کې ډیر وایو که نه. د دې دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ end. me and you. زه او ته.
بیا بل ټکی تاسو وګورئ بټ د بټ مطلب دی خو I tried hard but failed I tried hard but failed ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو د دې خو د پاره په جمله کې مونږ سره راغی بټ I tried but failed ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو د کلاس دی اخیرنی ټکی ته تاسو وګورئ یټ اوسه پورې ګورئ مونږ وایو کنه چې اوسه پورې ته رانغلې یا اوسه پورې ما دا کار نه دی کړی نو د دې دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ یټ YET یټ اوسه پورې I haven't finished my work yet I haven't finished my work yet ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی یعنی ما تر اوسه پورې خپل کار پوره کړی نه دی I haven't finished my work yet ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی زه امید کوم چې د دې نن کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي تاسو به ترې ډیره فایده اخیستې وي ستاسو په انګلیش کې به ډیر روانوالی پیدا شوی وي که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته د لوی الله پامان والسلام